د رحمت المر و پر تیارو تجلا خبر کړه استاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا ویناته جهان پزړه کې کولا خبر کړه د یو بدرنګ جهان پزړه کې کولا خبر الحمدلله اهله والصلاة على اهلها اما بعد د پکتیکا ولایت نه یو ورور په نامه د نجیب الله پوښتنه کړې ده وایي چې د سودخور سره روابط ساتل او د غیست ناسته ولاړه دا څرنګه ده یا د دې سره دوستی کول دا په شریعت منوره کې څه حکم لري همدارنګه که چیرې سړی دوستی ورسره کړي وي بیا د هغې سره تعلقات پالل دا په شریعت کې څه حکم دی او د دوی طعام خوړل او د دوی ډوډۍ خوړل دا په شریعت کې څه حکم لري د نجیب الله جان په جواب کې باید ووایو چې دې خلکو سره دوستی کول دغه جواز نه لري ځکه یو څوک چې هغه د غیر رزق حرام وي او په حرامو باندې لګیا وي سودخور وي سودخور ډیره لویه جزا ده الله جل وعلا د دوو کسانو سره د جنگ اعلان کړی دی یو د سودخواره سره او یو د هغه چا سره چې هغه د خدای د اولیاو سره دښمني کوي نو کتاب لیکلی دی چې د جنگ اعلان الله ولې ورسره کړی د سودخور سره د دو چې د جنگ اعلان خو د کافر سره وي نو سودخور خو کافر نه دی ولې الله د جنگ اعلان ورسره کړی نو علما جواب دا کوي په دې کې اشاره دی ته ده چې دغه سړی به آخره خاتمه العیاذ په کفر باندې وي دې کې اشاره دی ته ده چې د جنگ اعلان الله تعالی ځکه ورسره کړی چې په آخره خاتمه به د دې سړي په کفر باندې وي نو دا لوی جرم دی دې سره دوستی کول دا په شریعت منوره کې جواز نه لري او پاتې عام تعلقات سلام اچول دغه سره خبرې کول دا شته د مریض پوښتنه کول دغه شته نو هغه به ورسره کوي نور داسې دوستی ورسره کول دغه نه دي صحیح او دې سره خبرې کټ کول او یا دې سره هیڅ قسمه تعلق ساتل دا صحیح خبر نه ده بلکې تعلقات ورسره ساتي یو سلام اچول دي او دغه سره کېناستل داسې کله چې سړی ورسره پیښیږي هغه څه خبره نه ده او بل دا دی چې سړی دوستی ورسره کړي وي اوس پکې راغلی وي نو دې خلکو ته د مریض پوښتنه کوي شي ځکه نبي علیه صلات وسلام د کافر مریض و دغې پوښتنه یې کړې ده نو مریض پوښتنه یې کوي شوې ښې بد ته ورتلی شي اما پاتې شو دا مسله چې د دوی خوراک شی خوړل دا به بالکل دا جایز نه دي دعوت ته به یې نه ورځي چې که دعوت درته کړی وه او همدارنګه د دوی مال خوړل دا هم حرام دي ناروا دي ځکه چې تا ته معلومات دی چې دا د سود په مال باندې دا د سود مال دی او دا په سود باندې جمع کړي په حرامه طریقه جمع کړي دي نو داسې سړي هغه خوراک او دغې ډوډۍ خوړل دا ناجایز دي دا لیکلي دي فتوا و دا خبره لیکلې ده فتوا البزازیه علی حامش الهندیه هغه هم فرمایي او همدارنګه عیون المسائل للسمرقندی غیم فرمایی زه د عبارات درته ذکر کوم دی وایي آکل الربا هغه خوړونکی د سود و کاسب الحرام او هغه کاسب چې حرام کسب کوي اهدا الیه یو سړي ته شی هدیه کا او اضافه یا مېلمستیا ورته وکړه و غالب ماله هغه غالب مال د اکثره حرام و لا یقبلو دغه ولا یاکلو
دای به بالکل دغه مال به نه خوري ما لم یخبره تر څو چې دته خبر چا نه وي ورکړی دغه چې ان ذلک المال اصله حلال اصل د دې څه حلال و. یعنی اکثره مال که چیرته داسې وه چې دغه حرام و او کم پکې حلال و دا بیا بالکل نه خوري، او که چیرې داسې وه چې اکثر حلال و او یو څه اندازه پکې حرام و بیا یې خوړلی شي، ځکه چې کتاب لیکلی دي چې داسې مال پیدا کېدل اوس چې هغه ټول حلال وي دا ډېر کم پیدا کیږي، نو ډېر کم مال به داسې وي چې سوچه حلال وي هېڅ حرام نه وي پکې، نو که کم حرام و پکې خوړلی شي مال خوړی شي اکثر حلال و. همدارنګه دلته هندیه ده 5 جلد دی او صفحه ده تقریبا 343 صفحه ده. التوی الباب الثانی 10 فی الهدایا و الضیافات دا په هدیو ملمستیو کې دی. دوی هدیه من ظالم او غاصب، هدیه اخیستل د ظالم او د غاصب نه دا نه دی صحیح. ولو ان رجل اهدى الیه انسان، یو سړی دی هغې ته هدیه چا وکړه خو هغه څرنګې سړی دی چې د هدیه یې ورته ورکړله دته یکتسب من ربا کسب د سود نه دی، او رجل ظالم یا ظالم سړی دی یاخذ اموال الناس د خلکو مالونه په زور اخلي، او اضافه یا دای ملمستیا ورته وکړه. اوس ورته ګوره فإن کان غالب ماله من حرام، اکثر مال حرام و فلا ينبغي له ان يقبله، دته مناسب نه ده چې دا مال دا قبول که ورنه دا هدیه به نه قبلوي، او بل ولا یاکلو او نه به دغه ډوډۍ خوري من طعامه ما لم یخبره تر څو چې دته خبر نه وي ورکړی څه شي چې ان ذلک المال اصله حلال، اصل حلال دی، ورثه او استقرضه یا دا په میراث باندې د چا نه ورته پاتې دی او یا د چا نه قرض اخیستی او نحو ذلک. فإن کان غالب ماله حلال، که غالب مال حلال و او کم پکې هغه و حرام فلا باس بان یقبل هدیته، چې دغه هدیه هم قبوله که و یاکل منه دون خوراک وکه ما لم یتبین عنده تر څو چې ورته معلومه شوي نه وي چې انه من حرام چې دا د حرامو نه دی. همدارنګه دغه بعینه دغه الفاظ عیون المسائل للسمرقندی هغې په صفحه کې هغې در نقل کړي دي، او همدارنګه بزازیر نقل کړي دي 6 جلد دی او هندیه د بزازیه چې په همیش د هندیه باندې لګېدلې ده 6 جلد دی او صفحه د 360 هغه هم داسې وي. نو لنډه خبر ده که د سود پیسې هغه وي پیسې وي مال وي او همدارنګه که د بل حرام مال نه وي که اکثر د دو حلال و او کم پکې حرام و د خوراک جایز دی، هغه که خپل وي او که دوست وي که هر څوک وي، او که چیرې اکثر مال د ده حرام و او لږ پکې حلال و د دې خوراک ناروا دی، د دعوت ته ورتلل ناروا دي، د هدیه او تحفه قبلول دا ناروا دي، او دا خو څه ضرورت نه دی چې ته ورشې و هلته خوراک وکوې، ځکه چې ته خو ضرورت دې ته وایي چې داسې حال ته رسېدلی وي چې که چیرې ته خوراک ونه کړې نو کیدای شي تا ته د مرګ خطره وي، نو هغې ته خو نه یې رسېدلی، نو ورتګ صحیح دی، پوښتنه یې کوه دوستی ورسره پاله، ځکه چې دغه سړی مسلمان دی ورځه او صله رحمي مه ورسره قطع کوه، دوستي مه قطع کوه، اما د ده شی مه خوره، او که چیرې د دوستي نه وي ورسره کړي او خبر یې چې سودخور سړی دی دې سره دوستي کول دا جایز نه دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونه کوي مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن دیوبندي حفظه الله. پرکړه د یو بدرنګ جهان پزړه کې ښکلا پرکړه د یو بدرنګ جهان پزړه کې لغرق د لوی بیړۍ د بشریت